او حق جهاد چې وکړي ورځ به د الله کامیابي ته هم رسوي. اوس د الله پاک د غزي مجاهدینو د طالبانو صبر او استقامت ورکړي، ان شاء الله دا نه ناکامه کیږي طالبانو. جهاد داسې یو اور ده چې کله د چا په زړه کې بل سو طالبانو ګل کیږي نه، بیا دا بیا ټول عمر بس غواړي چې د دې لښکر ورځ تر بلې نه ډېرېږي. دا خو فلسطین خو غټ وطن د نسبت طالبانو، دا تنها په غزا او په خان یونس کې جنګ ده. الله پاک به طالبانو ټول فلسطین ته اوس نشر کړي او اسلامي امت نور مملکتونو ته به الله پاک نشر کړي. دا اوس د جهاد ډېره فکریه په افریقا کې ډېره روانه ده طالبانو، او ان شاء الله چې اسلامي امت لږ حرکت وکړي طالبانو، دغه ملایانو لږ طالبانو داخلي لږ سمې سیکار جوړي. خبرونو کې دي ایرانیانو سره امریکایانو پټ مجلس کړی د یمن په اړه باندې. طالبانو د اروپا نه چې اسیا ته راوځي په کانال سویس باندې راوځي، د افریقا او د اسیا په مابین کې بحیر احمر باندې بحر قلزم باندې داسې راوځي. یمنیانو پرون هم د امریکایانو یو بیړۍ ویستې، دا څو ورځو کې دا 5مه بیړۍ داسې ولي. نو هغوی مجلس سره کړی چې دا تاسې شویګان دي، لږ ورته ووایي چې توغندي بند کړي په موږ باندې. امریکایان داسې چاته نه وایي طالبانو، خو اعدو باندې عمل کړی ده. نو بیا هغه ورته ویلي دي څه ورته وایي. دا د پټو پردو شاته خبر ده، داسې د مطبوعات امریکایانو ایرانیانو ورته ویلي چې په دې شرط مونږه حوثیان دې ته کینوو چې د تاسې بیړۍ چې هغه نه راځي مدیترانې نه راځي او اسیا ته راوځي، په دې شرط باندې مونږ بندولی سو چې تاسې اسرائیل اوربند وکړي او له هغه نه وځي له غزې نه. په دې شرط باندې څومره خوند کوي چې مسلمان ته الله زور قوت ورکړي. او دا طالبانو دا خبرې نورې پرېږدي چې ملا داسې ویلې او ستا ده او که نشته ده، ستا ده او که نشته ده. طالبانو زورور ته چې په خواره خوله باندې نه اصلاح کېږي چې د زور ته د زور په خوله جواب ورنکړي بله لار نه کېږي. نو د زورور ته د زور په ژبه چې جواب ورکوي یا په چا باندې کېږي؟ په وسله باندې. نو ډېر تمرکز وکړي طالبانو، پرېږدئ دا خبرې، دا امر په دا منصوب ده استطاعت ته. ټول عمر په دې کې تیر سو طالبانو، لږ پاڼه را بدله کوي، راوړئ خپلو دیني مدارسو ته مو دغه شیان راوړئ. تاسې که نه زده کوئ، هغه د مکتب او د پوهنتون ځوانان په دغه فکر باندې کوي چې تاسې کوم فکر لرئ، او ورته ووایئ چې تاسې کوم شی جوړوئ اعداد کوي، دا هم جهاد، د هغې ځان نه مه بېلوئ. هغوی ته مه وایئ چې موږ په دین لګیا یو، تاسې په دین هغې اعداد ته وهڅوئ. تاسې دلته سئ، تاسې به د ملت د اسلامي امت ډاکټران اوسېږئ، د روح تربیه به یې وکئ. هغوی به پوه شي، خو هغوی ته وایئ تاسې موږ ټول یو یو، صرف لاره یې تاسې دغه ده دین دپاره کار وکئ. دلته نو طالبانو 15 کاله بعد به هم لکه د مار بل نوی پوستکی راواغوندو که نه، نو بیا مو د چا پلار راتم کړي که نه، کولی مو سي بیا نه. او دا مو هلته ناستې وي، دا عصري علوم قرآن کې بیخي ستا ده نه، کچې وکړو، وایي بس همداسې خیرن ګرځئ، کچې وکړو، پردي ټوپک ته سترګې ونیسئ، مرمۍ خپلې پردۍ. یوه ډي سي توپ دا اوس یوه مرمۍ د ډي سي طالبانو $1200 ده، ولې چې خپله یې جوړې کړو، ولې څه بس وي دا قرآن کې نسته. الله دې په تاسې خاورې در واړوي.